اسلامي نظام اسلامي امارت دا مکلفیت لري چې د الله تعالی جل جلاله دین مسلمانانو ته ورسي. دا علماء کرامو داسې لیکلي دي وایي کوم امام چې د الله تعالی د دین اقامه نه کوي او دین خلکو ته نه رسي دې امانت نه دی رسولی. دغسې امامانو ته یې د خاینانو نسبت کړی دی چې دا د امت سره خیانت کړی دی چې الله پاک نظام په لاس در کړی دی، قدرت د اقامې در کړی دی د دین په رسولو، بیا د دین اقامه نه کېږي، دا امام د نقصان سره مخ دی. زموږ ستاسې نننۍ ذمهواري هم دا ده د امیر المؤمنین صاحب حفظه الله څخه رانیولې، بیا د وزیرانو په کچه، بیا د والیانو په کچه، د رئیسانو په کچه، حتی تر افرادو پورې ټول په دې مکلف یو چې د الله جل جلاله د دین اقامه وکړو، د الله تعالی شریعت په مځکه کې نافذ کړو. اوس بل طرف ته مشکل دا دی چې د خلکو اذهان او افکار داسې جوړ شوي دي، خلک د رخصو ډېر شوقیان دي. ازادي یې خوښه ده، دا یې خوښه ده چې دته مکلفیت نه یې متوجه، چې څه یې فکر ورته ویل هغه د ځان دپاره تګلاره بولي. علتونه یې دوه دي، یو دا دی چې یا جهالت دی، ناخبري ده په دین باندې، خلک ناخبري، نو د ناخبرتیا په صورت کې هغه الهي امر چې ورته متوجه یا فریضه یا واجب چې پر هغه مکلفه یې هغه ډېر په بوجېږي چې دا خو زه تر خپلې اندازې زیات په تکلیف کړم، په دې کې باید زه خپل اختیار ولرم. هغه دشمن چې زموږ سره مقابله ده، د مقابلې سلسله یې 1400 کاله ته رسېږي. د دې دشمن کوشش بیا دا دی چې دغه الهي دین د دې په مخ کې خنډ جوړ شي. نو د هغو کوشش دا دی چې د افکارو او د عقیدو مسله د خلکو په ذهن کې داسې راولي چې ته دلته مکلفیت نه لرې، آزاد یې، پلانکی مسؤلیت تا ته نه دی راځي، پلان نه دی درته راځي. خلک یې د ازادۍ شوقیان کړي دي. هغه د پلارو د نیکه څخه روزل سوی مسلمان، هغه افغان غیرتمن قوم چې حریت و ازادي و استقلال و غیرت یې خپل د افغانیت نښه ده، هغه افغانان چې د سوونو کلو څخه مسلمانان دي، په اسلام باندې الله پاک نازولی دي، د دغو افغانانو اوس هم افکار د بعضو داسې جوړ شوي دي چې کله یې په هغه الهي دین باندې مکلف کړې، خپله ذمهواري ادا کړې چې زه مسلمان امیر یم، زما دا مسؤلیت دی چې تا د الله تعالی پر دین برابر کړم، د الله تعالی دین ته دې متوجه کړم. په دغه سلسله کې هم د خلکو شکایات پورته کېږي. نو یو خواهش مو ستاسې قدرمنو شیوخو څخه دا دی چې په دغه میدان د اقامت دین کې تاسې د اسلامي امارت کلک ملاتړ وکړئ، شاته یې ودرېږئ، بلکې تاسې په خپله هم په دې میدان کې لوی مکلفیت لري. که کوم فرامین و هدایات د اسلامي امارت د محترم مقام د خوا څخه صادریږي او بیا د هغو مقابل کې خلک بغاوت کوي، خامخا به پر هغه خلکو باندې چې هغه د منافقت په لباس باندې یا زموږ ښکاره دښمنان یا ذوق د عقیدې لري، پر هغو به بد لګېږي. خو موږ تاسې د خپلو فرامینو د اسلامي امارت د هدایاتو په کلکه ملاتړ وکړو او هغه شرعي اړخ بیان کړو خلکو ته، مسلمانانو ته په دې باندې قناعت ورکړو چې دا اسلامي اصل دی. موږ یو اراده کړې ده، الله تعالی دې موږ پکې کامیاب کړي، چې د افغانستان علماء کرام، شیخ کرام چې د دې هغه د زړه مینه هم راته معلومیږي، اراده یې هم راته معلومیږي، دا یې شوق د هر عالم چې الله تعالی ورکړی استعداد دی در مسلمانانو پورې ورسوي. دا یې خوښه یې چې د ده په مخ کې موانع نه وي، د افغانستان هر بچي ته د ده اواز ورسیږي، دا غږ یې ورسیږي، دا فکر یې ورسیږي. زموږ هم دا ارزو ده، د وخته وخته مو دا امید و چې الله تعالی دې داسې وختونه راولي چې د افغانستان بچیانو ته د حق اواز د علماء کرامو په ژبه باندې ورسوو. اوس الله رب العالمین هغه وخت راوستلی دی،
نو ستاسو څخه یو څو غوښتنې لرو، الله تعالی دې وکړي چې په هغه کې همکاري راسره وکړي. دغه د عصري علومو سلسله چې پوهنتون یې مرکز دی، په دې کې د افغانستان ډېر بچیان په لږ بچیان په تعلیم باندې مصروف دي، استادان او شاګردان تعلیم و تعلم باندې مصروفیت لري. زموږ کوشش دا دی چې د دغه بچیانو سالمه تربیه وشي، سالمه روزنه وشي. یو هغه اړخ دی د دې علومو دا چې هغه یا ډاکټري ده یا انجینري ده یا ساینس دی یا کیمیا ده یا بل دی. دغه هغه دنیایي امور دي لکه سړی چې دا نور کسبونه زده کوي، دا هم داسې یو کسب دی. خو کوشش دا دی چې یو څوک چې مسلمان یې من حیث المسلم، دا ورته ضروري دی چې خپل د دنیا کارونه یې هم ټول که سړی تجارت کوي، په بازار کې دکانداري کوي، هغه هم په دې مکلف دی شرعاً چې دغه دکانداري یې د شریعت پر اصول برابر وي، د غش و خیانت و ربا و دې څخه ځان وساتي، د ظلم ځان وساتي. که یو سړی موټرواني کوي، هغه هم په دې مکلف دی د موټرواني پر داسې طریقه باندې چې د مسلمانانو امن او د مسلمانانو د سفر په یو صحیح طریقه باندې. آیات کریمه کې راځي وصاحب بالجنب، د دې به هم خیال ساتي. نو په موټر کې که داسې یو څه وه چې هغه دغه سپارې د سره زیرېدی په تکلیفېدی، یا د هر ګړی سګرېټ وه هلته پر خلکو بوجېده، یا د سروزو پر خلکو باندې بوجېدی مثلا، نو دا خو د شریعت نه خلاف شو. دا ستا سفر او دا موټرواني دي، مسلمانان دي په تکلیف. نو من حیث المسلم پر د هر چا دا مکلفیت دی چې ټوله زندګي یې د الله تعالی پر دین برابر وي. که یو سړی ډاکټري کوي، ډاکټر هم مکلفیتونه لري چې ډاکټري یې د شریعت په چوکاټ کې په هغه اندازه علاج وکړي چې هغه د ده استعداد وي. هسې څه ونه کړي چې د علاج په وجه باندې مسلمانان په هلاکت ورسېږي، مریض ته هلاکت پېښ شي. نو د مسلمان زندګي ټوله په دې مقیده ده چې د شریعت چوکاټ کې به مخته ځي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ په پوهنتونونو کې کم شاګردان لرو، په کم رشتو کې دی درسونه وایي، دا شاګردان مو تر هغه خپل عصري علوم واخوا په یو ښه مسلمان فکر، مسلمان عقیده، اسلامي اخلاقو او اسلامي اعمالو باندې تربیه شوی شاګرد